بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند په مزو کې به ملګرو په سوشل میډیا چې کم د نور احساس تصویر هغه چلیږي په هغې کې دا ویل کېږي چې د نور احساس دا تصویر دی. په هغې پسې ما بله ورځ هم یو ویډیو جوړه کړې وه، په هغې کې ما دا واضحه ایکسپلین کړي چې آیا د نور احساس دا تصویر دی او که نه. نو امید لرم هغه به هم تاسو کتلی وي، خو نن بیا د هغې نه پس چې کم دی خلکو کم تصویران شیر کول شروع کړي دي. څوک وایي دا د نور احساس تصویر دی، څوک وایي دا د نور احساس تصویر دی. دې نه علاوه په دې سکرین چې کم تصویران تاسو ته راځي په دې کې دا ویل کېږي چې د نور احساس کم اوریجنل تصویران چې دي هغه دا وایرل شو، او څوک چې کم دی یو قسمه تصویر شیر کوي، څوک بل قسمه تصویر شیر کوي. نو یو ډېره زیاته د افسوس خبره ده. که بل طرف ته مونږ دا هم ګورو نو زمونږ د پښتنو دپاره د یو شرم مقام هم دی چې آیا تاسو خپلې خویندې میندې هغه په خپله تې لوپټه کوزوئ او په شرمونو یې شرموئ. د نور احساس تصویر هغه نه و، هغه خلکو وایرل کو، په هغې باندې مختلف داسې ایکشنونه خلکو وکړه. څوک وایي دا نور احساس ده، څوک وایي نه ده، څوک وایي سپېږمه ښکته او پورته، او څوک یو سو بل سو. د هغې نه پس بیا هغه ډېره انتهایي دوک هغه ته رسېدلی دی او ډېره زیاته خفه شوې ده. خو زمونږ کم پښتانه چې دي هغه په دې باندې نه قلاریږي. صافي صاحب په یو شعر کې وایي چې مونږ داسې خلک یو چې علیشه 007 په پرده کې لیدل غواړو، خو نور احساس د هغې نه پرده لرې کول غواړو. نو دا زموږ دپاره د یو شرم مقام دی چې آیا مونږ د نور احساس نه پرده لرې کول غواړو، د هغې تصویر نه دی او مونږ دا وایو چې دا د دې تصویر دی او مخکې خلکو ته شیر کوو. یعنی زمونږ یو پښتنه خوینده چې په پرده حیا عزت کې ده، د هغې نه مونږ پرده کوزو او خلکو ته شیر کوو. د دې نه مخکې د هغې څه چې کم حرکتونه شوي دي، د هغې کم شعرونه به چې هغې ویل، په هغې کې چې کم ایډیټینګ به کېدو، د هغې نه پس کم مختلف داسې بکواسونه خبرې به هغې پسې شوي دي چې هغه ډېر زیات د یو افسوس او یو د غم او د یو شرم خبر دی. نو ټولو ته بیا دا ریکویسټ کوم چې آیا دا کوم تصویران چې دي تاسو ته زه په سکرین بیا هم ښیم، او زه درته د دې د وجې ښیم. اوس به خلک دا وایي چې آیا ته یې ولې ښې؟ نو زه درته د دې د وجې نه دا تصویران ښیم چې د نور احساس دي نه، نو زه یې ځکه ښیم. زه پکې دا ویم چې دا دین او تاسو په دې وجه باندې شیر کوئ چې دا دي. نو بیا زه تاسو ټولو ته یو ځل بیا وایم چې آیا داسې تصویران هغه مه شیر کوئ. د نور احساس تصویران هغه دا نه دي، هسې برنه هغه خلکو باندې یو الزام او یو تهمت هغه مه لګوئ. نو دغه معلومات او دغه ریکویسټ تاسو ته یو ځل بیا هم کوم چې آیا داسې حرکتونه نور قلار شي. نو امید لرم ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.